السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د روژې میاشت نو په دې کې زه تاسو ته ښه اپ درښیم چې تاسو د دې اپ په روژې کې استعمال په کار راځي. نو اوس په دې کې داسې اپ تاسو ته درښیم دوستانو، ویډیو تاسو ته راخره وګورئ. یو خو د دې کې یو اپ په تر تاسو کولی شئ چې د روژه ماتې د پښمنۍ کم ټیم چې وي دا معلوم کړئ چې روژه ماته یعنې څه ټیم دی او پښمنۍ په کم ټیم بندېږي. دوهم اپ په تر تاسو خپل تصویران چې کم دي د روژې چې کم دي هغې فریم وي په هغه کې تاسو خپل تصویران په یو کلیک سره ډېر ښایسته ډیزاین سره جوړولی شئ چې تاسو کولی شئ په واتساپ کې، فیسبوک کې، په هر ځای کې پروفایل باندې ولیږئ یا یې تاسو شیر کول غواړئ په فیسبوک باندې شیر کړئ. نو ډېر خوندور اپ دی، ویډیو ته راخره ګورئ تاسو ته به د موبایل سکرین سیټ ته ښکاري. ورځو اوس د دو اپ ته تر ټولو اول خو ګورئ دا اپ در پېژنم دوستانو. د دواړو اپ چې کم دی لینک به تاسو ته په اولني کمنټ کې میلاو شي، له اولني کمنټ لینک څخه ډاونلوډ کولی شئ. کله مو چې دا دوه اپ ډاونلوډ کړل دوستانو نو تاسو به دا اپ آن کړئ، تاسو ته د موبایل سکرین به په سکرین کې ښکاري. موبایل کې ګورئ کله چې دا اپ تاسو آن کړئ دوستانو د دې آن کولو سره یو څه نه څه لوډینګ کړي. بیا دوستانو تاسو ته د علاوه بټن درکوي، په علاوه باندې کلیک وکړئ. هغه وروسته دلته کې تاسو ته دوه بټنې درکوي. ګورئ فریم کې فریم اپشن دی، دوهم بیکګراوند دی، بره هم شته. نو دلته کې تاسو په فریم باندې کلیک وکړئ. په فریم باندې کلیک کولو سره دلته کې تاسو ته ډېر فریمونه درکوي چې کم یو ستاسو خوښیږي هغه تاسو سلیکټ کړئ. د سلیکټ کولو وروسته ګورئ دوستانو هغه فریم باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ په دې طریقې سره راځي. بیا دلته کې تاسو ته دوه بټن درکوي، کیمرا، ګیلري. نو که چېرته تاسو غواړئ چې ډایرکټ تصویر واخلئ نو کیمرا سلیکټ کړئ. که چېرته تاسو مخکې نه تصویران اخیستي وي نو په ګیلري باندې کلیک وکړئ. په ګیلري باندې کلیک کولو وروسته تاسو ته د ګیلري کې څومره تصویران چې وي هغه راځي. د دې ځای نه به تاسو ورته یو تصویر چې کم دی هغه سلیکټ کړئ. د تصویر سلیکټ کولو وروسته ګورئ دوستانو په دې طریقې سره راځي. بیا به د تصویر چې کم دی تاسو په دواړو ګوتو ونیسئ، په دې طریقې سره پې وکړئ. نو هغه تصویر چې کم دی هغه به د هغې سایز به ورکوټی شي، تاسو ته په موبایل کې ښکاري، په صحیح طریقې سره به راشي. بیا تاسو ته سیو بټن درکوي. که چېرته تاسو غواړئ سټیکر پې اډ کړئ سټیکر بټن درکوي، په سټیکر کلیک وکړئ. که چېرته په دې باندې تاسو ټیکسټ لیکنې کول غواړئ نو د اډ ټیکسټ بټن درکوي، په دې باندې کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو په دې کې په سلګونه ډیزاین شته، فریم شته چې تاسو کولی شئ کم یو ستاسو خوښیږي په هغې کې خپل تصویر اډ کړئ. نو اوس دوستانو ورځو دوهم اپ ته. دا هم ډېر ښایسته اپ دی. د دې اپ په تر تاسو کولی شئ چې د روژه ماتې د پښمنۍ بندولو د روژې ماتولو ټیم معلوم کړئ. بالکل تاسو چې کوم ځای کې وای دا اپ ستاسو د هغې ځای چې کم دی ټیم درښیي. ګورئ دا اپ آن کړئ. د آن کولو سره په دې باندې ما مخکې هم ویډیو جوړوه خو بیا مې وغوښتل چې تاسو ته ویډیو پې جوړه کړم. کله چې دا اپ تاسو آن کړئ تر ټولو اول خو په دې کې کله چې دا اپ ډاونلوډ کړئ آن کړئ نو یو دوه درې بټن دي هغه ووهئ. د وهلو سره ګورئ په دې طریقې سره راځي، تاسو ته د هغه ټیم درښیي، بره به تاسو ته ښکاري. د ماسپښین د سهار د لمونځ چې کوم ټیم دی هغه هم درښیي. ورسره دوستانو دلته کې تاسو ته د روژې بندولو د روژې ماتولو هم ټیم درښیي. د 18 چې دی اوس 18 بجې چې کمې ښیي نو دې اندازې سره بیا تاسو د هغه ټیم هغه کولی شئ. لکه دلته کې 24 ګنټې ښیي خو دا تاسو د 18 نه چې شپږ منفي کوئ نو بیا تاسو ته پته لګي. مطلب 6 بجې 15 منټه چې کم دی د روژه ماتې ټیم دی. په دې اپ کې د نن ورځې چې کم ټیم و هغه یې وښودو. 100% صحیح کار کوي دوستانو دا اپ. همدغه شان دلته کې تاسو ته په دې اپ کې درې کلي ښکاري، په دې باندې چې کلیک وکړئ بیا کلینډر باندې کلیک وکړئ. د دې ټول ورځو تاسو ته تاریخ درښیي چې په کومه ورځ به په څو بجې په څو ګنټې څو منټه باندې به روژه ماتې ټیم وي او ورسره به په څو بجې څو منټه باندې به د پښمنۍ بندولو ټیم وي. نو ښایسته اپ دی. د دواړو اپ به تاسو ته په اولني کمنټ کې میلاو شي، اولني کمنټ لینک څخه دا دواړه اپ تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.